الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. معززو قدرمندو ورونو او درنو فتمندو خويندو، ډیرو فتمندو خويندو او ورونو راڅخه د صلات تسبیح د فضیلت او د طریقې پوښتنه کړې ده چې فضایل یې راته بیان کړي او طریقه یې راته وښایاست او وخت یې راته وښایاست. معززو ورونو او فتمندو خویندو، د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث شریف را نقل شوی ده په مشکات المصابیح کې جلد اول صفحه 114 کې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته د تسبیح د لمانځه ښوونه کوي او ورته فرمایي چې یا عباس، په دغه لمونځ کولو سره الله جل جلاله د انسان ظاهري، باطني او مخکینی ګناهونه معافوي. او دا یې ورته وویل چې که دې وس وسو دا لمونځ په هره ورځ کې کوه، او که دې هره ورځ په وس نه و په هفته کې یې کوه، او که دې په هفته کې هم په وس باندې نه و پوره نو په میاشت کې یو ځل کوه. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر ته پراختیا ورکوي، ورته وایي چې که په میاشت کې دې هم نسو کولی په کال کې یو ځل در سره وکړه، او که دې په کال کې هم نسو کولی د رسول اکرم تر اخلاقو قربان سم، ورته وایي په ټول عمر کې خو یو ځل ادا که. د لمونځ ډېر فضایل لري. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر خپل اکا باندې دا ټینګار کوي چې یو ځل خو یې حتمي ادا که، ځکه په دې سره الله تعالی ظاهري، باطني او مخکینی ګناهونه معافوي. په دغه لمانځه کې 300 واره دا کلمه ویل کیږي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او دا په هر رکعت کې چې د سورت تسبیح لمونځ 4 رکعته دی 15 واره ویل کیږي. هر رکعت کې 15 واره ویل کیږي. مختصره طریقه یې زه درته وایم چې اول د صلات تسبیح نیت یې داسې دی چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته صلات تسبیح په دې حاضر وخت، او خدای تعالی مخ مې د په لوري د کعبې شریفې الله اکبر. د هغه وروسته د سبحانک اللهم ترفایه ووایي، او بیا دې ورپسې 15 واره همدغه کلمه ووایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چې 15 واره یې پوره کړه، د هغه وروستی کې دې بیا اعوذ بالله ووایي، او بسم الله الرحمن الرحیم دی ووایي، بیا دې الحمدلله ووایي، او بیا چې هر صورت یاد و هغه دې ووایي. د هغه وروستی کې دې بیا 10 واره دغه کلمات ووایي چې مخکې مې درته ذکر کړه. او د هغه وروستی کې دې بیا رکوع ته ولاړ سي. په رکوع کې چې 3 واره تسبیح ووایي چې سبحان ربی العظیم، بیا دې 10 واره همدغه کلمه ووایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا چې د رکوع څخه راپورته سو، جګ ودرېده، دغه وروستی کې دې بیا 10 واره همدغه کلمه ووایي. بیا چې کله سجدې ته ولاړ سي، نو په سجده کې تر تسبیحاتو وروسته چې 3 واره تسبیحات سبحان ربی الاعلی فرکي، بیا دې 10 واره همدغه کلمات ووایي. چې کله یې 10 واره په سجده کې پوره کړل، بیا دې الله اکبر د 2 سجدو په مابینځ کې بیا دې دلته 10 واره همدغه کلمات ووایي. او بیا چې کله 2مې سجدې ته ولاړ سي، په 2مه سجده کې بیا تر تسبیحاتو وروسته
دغه کلمه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا دې بیا لس واره ووایي. او دا په یوه رکات کې چې دویمه سجده هم د رکات ادا سول 75 واره وویل شي. او بیا چې کله دویم رکات ته پورته سو نو په دویم رکات کې خو سبحانه نشته، نو بس څنګه ولاړ سو بس اول دې هم دغه کلمات شروع کی 15 واره دې دغه کلمات پوره کی، نور دې په هم هغه ترتیب دا 3 رکاتونه فرقي لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله. رد المحتار په جل اول صفحه 508 کې دغه طریقه را نقل کړې ده. او دا په هر وخت کې کېدلی سي، په شپه او ورځ کې بالکل هر وخت چې وي کېدلی سي، ما سوا د هغه وختونه چې په هغه کې نور لمنځونه هم نه دي صحیح. هغه یو د لمر راختلو وخت دی چې حضرت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت را نقل کوي په مشکات شریف کې جلد اول صفحه 94 کې، چې هغه دا فرمایي چې په 3 وخت کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ د لمنځونو منع کړي وو. یو دا چې لمر راخیږي اول وخت کې، او دویم دا چې د غرمې په وخت کې لمر سیده ودرېږي چې لا زایل سوی نه وي، او بل دا چې لمر لویږي چې لا لوېدلی نه وي. دا 3 وختونه په دې کې صلات تسبیح لمونځ او یا هم نور لمونځونه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم منع فرمایلی ده. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه صحابي مبارک پوښتنه وکړله چې په دغه رکعتونو کې باید کم سورتونه ولوستل سي، نو رد المحتار هغه راخیستې دي په جلد اول صفحه 508 کې چې کله چا یاد وي نو همدغه سورتونه دي کې وایي چې اول رکعت کې الهاکم التکاثر سورت دی، او دویم کې والعصر ان الانسان لفی خسر، او دریم رکعت کې قل یا ایها الکافرون، او سلرم رکعت کې قل هو الله احد دا ویل کیږي. او بل دا چې کچیرته دغه کلمات چې کم لس واره ویل کیږي په ولاړه کې مثال 15 واره دي، دا که لږ هیر سوه که په سجده کې یا مثال رکوع کې یا ولاړه کې یو څو واره 2 واره 3 واره ترې پاته سوه، نو بیا چې مثال کله په ولاړه کې پاته سي هغه د په رکوع کې د هغه نورو لسو سره ووایي، او بیا که په رکوع کې ځینې پاته سوي وه نو بیا د په سجده کې ووایي، او که چېرته په اوله سجده کې پاته سوي وه نو په دویمه سجده کې دې ووایي. رد المحتار جلد اول صفحه 508 کې دا راخیستې ده. او یوه هیله لرم چې کله هر خور او هر محترم ورور دغه د صلات تسبیح لمونځ وکړي، اول د ځان مور و فلار او ټول عالم اسلام ته دعا وکړي، او خصوصا د ما فقیر او ضعیف ته دعا وکړي، او ما دې په خپله دعا کې راونغاړي. نور مو پر واکمن الله جل جلاله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 440. والسلام.